تازه خبر افغان ښځو نن یو ځل بیا د طالبانو پر ضد په کابل کې مظاهره وکړله. ښځو له طالبانو څخه څه وغوښتل، تازه یې څه ویلي دي، نور جزئیات په ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم، ستړي مشئ. ښځو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت مخې ته مظاهره وکړه. یو شمېر ښځو نن یکشنبه په کابل کې د ښځو چارو د مخکینی وزارت په مخ کې چې اوس د امر بالمعروف په وزارت بدل شوی مظاهره وکړه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې دا ښځې د وزارت مخ ته راټولې شوې وي، خو له یو سړي سره تر لفظي مشاجرې وروسته ولاړلې. وایي اعتراض یې 10 دقیقې و. دغو افغان ښځو او نجونو د ازادۍ، کار او تحصیل شعارونه ورکول. د دوی په یو شعار کې لیکل شوي وو په کومو ټولنو کې چې ښځې فعالې نه وي هغه ټولنې مړې دي. طالبانو د ښځو چارو وزارت لوحې لري او په ځای یې د ارشاد امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لوحه وځړوله چې په دې کار سره د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان پارېدلي او مظاهرې وکړي. په یو بل اقدام کې شاوخوا 30 ښځو چې اکثریت یې مخکینی حکومت کارکوونکي وي په کابل کې وي زمینۍ کې خبري کانفرانس ورکړ او له طالبانو څخه یې وغوښتل چې د ښوونځیو او دفترونو په ګډون عامه ځایونه د ښځو په مخ کې خلاص کړي. اسوسییټډ پریس د دغو معترضینو له قوله لیکلي که هغوی ته د کار او ټولنیزو مسایلو کې د ګډون فرصت ورنه کړل شي هیواد به پرېږدي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت د کابل سرپرست ښاروال حمدالله نعماني په خپل لومړي خبري کنفرانس کې د ښاروالۍ له ښځینه کارکوونکو وغوښتل چې تر امر ثاني پورې کارونو ته ولاړې نه شي. ښاغلي نعماني وویل یوازې هغه کارکوونکي چې نارینه یې کارونه نشي کولی لکه د ښځو د عمومي تشنابونو مسؤلینې او صفاکارانې او د انجینرۍ او طراحۍ د برخې کارکوونکي کولی شي کارونو ته راشي. طالبانو هم دغه راز اعلان کړی دی چې په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو ټولګي جلا وي. طالبانو لا د ښځو د کار، تعلیم او مدني حقونو په اړه کومه تګلاره نه ده اعلان کړې، خو په مخکینی نظام کې له 2000 نه تر 1996 کې ښځو ته دا حقونه نه ورکړل شوي. بلخوا د پاکستان سفیر وایي افغانستان ته مو بشرپاله مرستې ولېږلې. په کابل کې د پاکستان سفیر ویلي چې افغانستان ته د بشرپاله مرستو لومړۍ جوپه را رسېدلې. پاکستانی سفیر منصور احمد خان پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې دا مرستې په 13 حملو کې وي او د تورخم دروازې له لارې افغانستان ته لیږدولې شوي. سفیر د دغو مرستو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې یاده مرسته به د افغانستان مختلفو ولایتونو ته واستول شي. د طالبانو اسلامي امارت چې پاکستان سره تر بل هر هیواد زیاتې نږدې اړیکې لري او تر څو موده مخکې پورې مشران په دغه هیواد کې اوسېدل، د یادو مرستو د ترلاسه کولو او ویش په اړه څه نه دي ویلي. مخکې د طالبانو د اسلامي امارت رئیس الوزرا مولوي محمد حسن اخوند د کابینې په غونډه کې ویلي وو چې د مرستو د ویش لومړیتوب به پنجشیر ولایت ته ورکړل شي. د طالبانو د حکومت له جوړېدو سره په افغانستان کې د بیروزګارۍ او شدید اقتصادي فقر له کبله بشري وضعیت له جدي بحران سره مخ دی. نړیوالو بشري ادارو خبرداری ورکړې چې د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د فقر کچه 90% لوړه شي. بلخوا اسلامي امارت په ننګرهار کې د پښتو ژبې نوموتی ادیب او لیکوال استاد محمد آصف نیولی دی. راپورونه وایي چې استاد محمد آصف صمیم نن په ننګرهار کې د یوې غونډې پر مهال د طالبانو د وینا له دریځه ښکته کړی او بیا یې استخباراتو ته د پوښتنو لپاره لیږلی و. اوس یې کورنۍ وایي چې استاد صمیم بیرته خوشي شوی. استاد په سپینه خبره او حق ویلو یاد دی. استاد صمیم د دیني چارو سربیره په پښتو ژبه هم پوه دی او له کلونو راهیسې دغې ژبې ته خدمت کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو طرفه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.